د الله په توفیق سره د سورة طه سلور نوی نمبر آیت من ختم کړو 94 نمبر. اوس می شروع کو د 15 نوی نمبر آیت نه. په دې اخرنی آیتونو کې هغه واقعه بیانېده چې کله موسی علیه السلام لاړ مقرر وخت دپاره او د الله سره یې خبرې وکړې، 40 شپې هلته تېرې کړې. چې کله راغی نو قوم یې په بله فتنه کې اخته شوی او د سخي بندګي شروع کړې وه او دا طریقه ورته سامري ښوولې وه. نو هغه یو 3 خطابه وکړو. اولنۍ خبره هغه د قوم سره وکړه چې تاسو دومره صبر نشو کولی، دغه یو څو شپې وي او تاسو د هغه لوز خلاف ورزي مو وکړه. دویمه خبره هغه د خپل ورور سره وکړه، د هارون سره علیه السلام. دریمه خبره هغه بیا د سامري سره کړې ده. دغه دوه موږ ذکر کړي وي، ولم ترقب قولي، او دې ځای پورې بیا هغه د خپل ورور سره خبره کړې. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبك يا سامري وياغا نسو خبرستا يا سامريا يسو لوي کار يسو چلستا اکڑکی طرف تو کولاو دا کبند ہے. موسی علیه السلام هغه ته ووایي چې ستا څه قیصه ده او ستا خپله خبره وکړه، ستا څه کار و، ستا څه چل و. قال ووایي هغه بصرت بما لم یبصروا به، ما ولیدو هغه څه چې نه ولیدلي دوی هغه. فقبضت قبضة من أثر الرسول، بس روامی غستو یو موٹے د نقش قدم د رسولنا. فنبذتها نغزار کماغا وكذلك سولت لي نفسي، او دغشان خیستکڑے دے ما تا نفس زما نفس ما تا زما دا کار خیستکڑے دی. کله چې دنه موسی علیه السلام ته پوښتنه کو پر موږ لږ څه د ده باره کې بیان کړي وو. وایي ستا څه قصه ده او تا دا کار ولې کوو؟ نو هغه ورته ده ووایي چې ما هغه څه ولیدو چې دوی نه دي لیدلي. د دې مطلب دا هم دی چې زما هغه خبرې ته سوچ لاړ چې د دوی ورته سوچ نه و تللی. ما یو موټی راواغستو د هغه زینه چې په هغې باندې خپه ښودې وه د جبریل علیه السلام هغه سورلي، هغه اس چې هغه پیسو، او بیا ما هغه ورګزار کړو دې سکي ته. نو زما نفس ما ته دا کار چې دی ښایسته کړی. پرون دې باره کې مونږ خبره کړې چې د دا چې په دې کې یو بل تفسیر دا دی، او ابو مسلم الاصفهاني او بعضو نورو علماء بیان کړی دی. هغوی د دې مطلب دا دی چې ده ووایي چې بصرتو بما لم یبصروا به، زه پوه شوم په هغه خبره باندې چې دا قوم پرې نه دی پوه شوی. نو په اوله کې زه څه وخت روان ومه په نقش قدم د رسول نه مراد موسی علیه السلام دی. یعنې ما څه وخته پورې ستا ملګرتیا کړې وه. فنبذتها، بیا ما ته دغه ښکاره شوه چې دغه ستا دا لار نیغه لار نه ده. نو ما هغه لار ګزار کړه، ما پرېښود، او بس زما نفس ما ته دا کار ښایسته کړی دی. نو د دواړه تفسیرونه په دې کې مشهور تفسیرونه چې یا خو دا مطلب دا دی چې ما هغه خاوره راواغسته او دې سخي ته مې ورګزار کړه، یا مطلب دا دی چې ما اوله کې ستا تابعداري کړې وه. دې دغه ورته ووایي سامري، یعنې اوله کې ما وایي چې او موسی علیه السلام په حقه دی. خو بیا ما ته داسې ښکاره شو والعیاذ بالله چې ته په حقه نه یې، نو ستا دا لار ما پرېښوده او زما نفس ما ته دا کار ښایسته کړی. قال وی موسی علیه السلام فاذهب بزا
فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس یقینا ستا دپاره په ژوند کې دا دي چې ته به وې ما له لاس مه راوړئ وإن لك موعدا او یقینا ستا دپاره یو نیټه ده لن تخلفه چې هیڅ چېرې خلاف به نشي کېدی ستا د هغې نه. دا ولده موسی علیه السلام ولم فیصله په هغه ځای وکړه، سزا د دنیا هغه یې ورته بیان کړه او هغه دا دی چې ان تقول لا مساس، ته به دا چغې ویې خلکو ته چې ما ته مه رانږدې کېږئ او نه به ته چا ته نږدې کېږي، بس دغه به ستا ژوند دا هم یو قسمه جیل دی. که خیال هم کړی نو په دې جیل کې یو قسم داسې چې هغې ته انفرادي جیل وایي. انفرادي جیل چې دی په دې وړه غوندې کوټه کې پروت وي، نه به د ده خواله څوک راځي نه به د چا خواله ځي. د ده سزا په دنیا کې دا شوه چې دی به دقه خلکو ته وایي چې زما خواله مه راځئ. او رب العزت پې بیا داسې بیا اسرائیلي روایتو کې ډېرې قصې راغلي دي چې الله بیا ناشنا بیماري راوسته په ځنګل کې و بیا پروت د ځناورو سره به یې ژوند تېره. دا د ده سزا وه د دنیا. وإن لك موعدا لن تخلفه، یو بله نیټه هم ده چې هغه به لازم تا ته در رسي. نو دې کې بیا اشاره ده د آخرت عذاب ته چې هغه عذاب هم ستا انتظار کوي، ته د هغې نه بچ کېدی نه شي. دا کم کفر چې ته وکړو، دا قوم چې د په کومه غلطه لار روان کو، نو ستا انجام به ډېر بد وي. وانظر إلى إلهك، او اګوره معبود خپل ته الذي ظلت عليه عاکفا، هغه چې ګرځېدلی ته په هغه باندې منجور. لنحرقنه، خامخا وبسیزو موږ دی. ثم لننسفنه في اليم نسفا، بیا به یې والوزو په دریاب کې په الوزولو سره. دا خو ستا د دې معبود سره به موږ دا کار وکړو. معبود نه مراد څوک دی؟ هغه سخی، هغه بوت. د ده سره خو به دله موږ دا کار وکړو، دی به موږ وسیزو او دا ایرې به بیا موږ په دریاب کې وشیندو، دا به خورې ورې لاړې شي. دا کار موسی علیه السلام د دې دپاره وکړو چې د چا زړه ته د سخي د بندګۍ د اثرات ورننوتي ځای ته وځي. او که څوک په دې سوچ کې پروت وي چې یاره دا سخی ماله فایده راکوي، دا بوت ماله فایده او نقصان راکوي، نو چې هغوی ویني چې دی خو ځان نشي بچ کولی، نو تاسو به څه بچ کړي. او سبحان الله داسې کار یې وکړو لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام هغه بوتان مات کړي او دې قوم ته دا خو که د دې بوتانو په لاس کې سوی او تاسو وایي چې دوی موږ ساتي، نو هغه بوتان خو ځان نشي ساتلی او تاسو ورته پراته بندګي کوئ. نو سبحان الله د هرې زمانې د مشرکانو ګوره دا یو خبره یو شان ده. د هرې زمانې که زموږ د زمانې کې د پوخاني دی او که د روانې دي، داسې چاته پراته دي چې هغوی خپل ځان نشي ساتلی. اکه بوت دی، که ونه ده، که ګټه ده، که مړی دی، که قبر دی، که بابا دی، که درګاه ده، که دربار دی، ټول هغه څوک دي چې هغوی خپله ساتنه نشي کولی، نو ستا ساتنه به څه وکړي؟ نو موسی علیه السلام دا کار وکړو. صلی الله وایي انما الهکم الله، یقینا معبود ستاسو الله دی. الذي لا اله الا هو، هغه ذات دی چې نشتی حقدار د بندګۍ سوا د هغه نه. داسې نه دي ویلي چې نشتی معبود د هغه نه علاوه. په ترجمه صحیح نه ده که څوک دا وایي چې دې مطلب دا معبودان خو خلکو جوړ کړي دي، خو ته به داسې وایي چې نشتی معبود په حق باندې مګر یو الله، یا نشتی حقدار د بندګۍ مګر یو الله. معبودان خلکو جوړ کړي دي، څوک بوت ته، ونې ته، انبیاو ته، اولیاو ته، نیکانو ته پروت ته عبادت یې کوي. خو ته معبود خو شتي، خو برحق معبود هغه یو الله دی چې خالص د هغه بندګي دي وشي او هغه د دې لایق دی. وسع کل شیء علما،
پراخ دی هر شتا په علم کې. یعنی دغه علم هر څه ته رسېدلی دی. داسې شی نشتی، داسې مخلوق د الله نشتی چې هغه د الله د علم نه د الله د علم نه بهر وي. دې کې اشاره دې ته هم ده چې د سامري چې دا کوم سخی جوړ کړی او دا بوټي جوړ کړی د هغه دا صفت و نه، هغه داسې نه، هغه خو د عقل خاوند نه و، عاقل نه و، نه اورېدو نه لیدو نه خبرې کولی شوې، هغه سره علم د کوم ځای نه راغی. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. دغه شان بیانو موږ پتا باندې د خبرونو د هغه چا نه چې مخکې تېر شوي دي. الله پیغمبر ته دا کیسې زه تاته بیانوم. یعنې د پیغمبر سره د غیب علم نشتی چې هغه ته دا کیسې معلومې شي او ته الله معلوموي. وقد آتيناك من لدنا ذكرا. او یقینا درکړی دی موږ تا ته د خپل طرف نه نصیحت یا یاداش یا وعظ. اشاره کوم طرف ته ده؟ قرآن ته ده چې دا قرآن موږ تاله درکړی دی په طور د نصیحت. دې کې ستاسو خیرخواهي پرته ده او دا قصې چې الله موږ ته بیانوي که نه، نو دام خیرخواهي ده، دام نصیحت ده، دام وعظ ده. دا قصه د سامري بیان شوی دې دپاره نه ته دې صرف مزه واله وه وهو که او قصه ختمه شوه. خبره دې دپاره بیان شوه چې سوچ وکړه د هغوی په دې کار کې، د هغوی په دې ګمراهۍ کې، او بیا ځان ته سوچ وکړه چې ته به کومه لار روان یې. تا کې خو دغه خویونه نشتي که نه، کوم خویونه چې هغوی کې ته خالص د الله بندګي کې که نه کې، دا ټول سوچ به ستا بیا دې طرف ته لاړ شي. من اعرض عن چا چې مخ واړو د دې نه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. یقینا هغه به اوچتوي په ورځ د قیامت بوج. چا چې مخ واړو د دغه نصیحت نه چې الله را لېږلی دی او د قرآن دی، د قرآن نه مخ اړول په دې عمل نه کول، شاته یې غورځول، د دې پرېښوده، دې ته وایي مخ اړول. چا چې مخ واړو د قرآن نه، د مخ واړو د ټول دین نه. لکه موږ وایو قرآن او حدیث، نو چې د قرآن نه مخ واړو د حدیثو نه مخ واړو، او چې د حدیثو نه مخ واړو قرآن نه مخ واړو، ځکه دا موحي دغه موحي. او هر وحي د دې بلې د تابعدارۍ حکم کوي. نو قرآن وایي تاسو به د پیغمبر خبره منئ چې هغه حدیثونه دي. حدیثونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو به د الله خبره منئ چې هغه قرآن دی. نو چې چا د قرآن نه مخ واړو د ټول دین نه مخ واړو. لنډه خبره هغه دا ده. دا نشي کېدی او نه یې منو چې یو سړی د قرآن نه مخ واړی او وایي چې زه باقي دین منم، نو باقي دین دی کوم ځای کې؟ ټول دین قرآن کې نه دی؟ ټول دین قرآن کې. وایي نه جي د پیغمبر خبرې. نو چې ته قرآن نه منې، ته د پیغمبر خبرې نه منې، ځکه چې دا قرآن تا ته وایي چې د پیغمبر خبرې به اوري او هغه به مني او په هغې به عمل کوي. نو چا چې مخ واړو دی به د قیامت په ورځ راوچت کړی به یي بوج، بوج د ګناهونو، بوج د نافرمانۍ د الله. خالدین فیها، همیشه به یې په هغې کې. دغه بوج د دې بوج چې کوم انجام دی وایي کې به دی همیشه پروت وي. هغه ذلت، هغه رسوایي، هغه عذاب، هغه به د نه جدا کېږي نه. وساء لهم يوم القيامة حملا. او بد دی دا دوی لره په ورځ د قیامت بوج. دا ډېر بد بوج د الله وي د قیامت په ورځ، که چې دا بوج انسان لره رسوي عذاب د الله ته، الله دې ته موږ وساتي او الله دې زموږ د ګناهونو د بوجونه لرې کړي. د قیامت خبره شوه، یو د خبرې نه خبره شوه، یو مخکې پکې الله د قیامت بعض احوال بیان کړو. قیامت په ورځ به څه کېږي؟ یو لویه سخته ورځ ده. قرآن کې ځای په ځای الله رب العزت د قرآن د قیامت عفوا د قیامت احوال بیان کړي دي. په ورځ به دا وي، په ورځ به دا کوي. مقصد هغه یره ورکول دي. مقصد هغه دا دی
چې بیدار شه ای بنده دغه یو لویه ورځ را روانه ده. یوم ینفخ فی الصور، په کومه ورځ چې پوکې به وکړی شي په شپېلۍ کې. ونحشر المجرمین، او راجمع به کو مجرمانو لره یومئذ زرقا، په دغه ورځ تور مخي یا شین مخي. یوم ینفخ فی الصور، په کومه ورځ چې شپېلۍ به ووالی شي یا پوکې به وکړی شي په شپېلۍ. نو دا نافخ څوک دی؟ څوک چې پوکې کوي، اسرافیل علیه السلام، او د دوه پیرې به کېږي. سورت قرآن کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې د سورت الزمر کې، ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء الله. اول پیر چې پوکې وکړی شي په دې کې، نو په خلکو باندې به بېهوشي راشي، خلک به ختم شي، هر څه به ختم شي. ثم نفخ فیه اخرى، بیا بله شپېلۍ چې کله، او په منځ کې 40 کاله دي، په دویم پیر چې بیا په شپېلۍ کې پوکې وکړی شي، فاذا هم قیام ینظرون، دا خلک به ولاړي ګوري به. دا بیا هغه شپېلۍ ده یا هغه پوکې دی چې په دې سره به خلک ارض محشر ته رواني. او مجرمان به په دغه ورځ د یرې د لاسه به د هغوی رنګونه بدل شي، د هغوی د مخونو رنګونه یا د هغوی د سترګو رنګونه. او دا په دنیا کې هم داسې کېږي، یاره وي دومره غم پرې راغلی و، دا مخ یې تک تور شوی دی، دا مخ تور شي، شین شي. دلته دا زرقه مطلب شین ودي، دا ټول په یو معنی کې استعمالیږي. مخ تورېده، بعض خلک یې تعبیر کوي مخ یې تور شوی، بعض وایي مخ یې شین شوی. او دغه شان سترګې، د سترګو دا رنګ، او په دې کې اثرات راښکاره کېږي د غم د لاسه. الله یې د هغه ورځ د غمونو نه موږ وساتي. یتخافتون بینهم، پټې پټې خبرې به کوي په منځ خپل کې. ان لبثتم الا عشرا، چې تاسو وخت نه دی تیر کړی مګر 10 ورځې. مجرمان به خپلو کې باز شروع کړي، ته وګوره دنیا کې زموږ 10 ورځې ژوند و چې دغه هم صحیح تیر کړی، نن به موږ کامیاب وي. نحن اعلم بما یقولون، من ښه پوهه یو په هغه څه چې دوی یې وایي. اذ یقول امثلهم طریقا، کله چې وایي به غوره د دوی نه په رای کې. ان لبثتم الا یوما، چې نه یې ایثار شوي تاسو مګر یوه ورځ. دا به پکې هوښیار دا خبره وکړي. اذ یقول امثلهم طریقا، ابو دوی کې چې اعقل القوم، هغه چې ډېر د عقل خاوند او ډېر هوښیار دی، هغه به ورته وایي چې 10 نه دي، هغه ورځ یوه ورځ وه. الله اکبر. دغه ژوند د دنیا د مونږ چې به ځان لیونی کړی دی، دا په آخرت کې بیا دوی ته یوه ورځ ښکاري، زیات یې کوي چې 10 ورځې. سورة الروم کې به راشي ویوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة. قسمونه به په هغه ورځ مجرمان خوري چې موږ په دې دنیا کې ډېر معمولي یو ساعت تېر کړی و، بلکې دوی به وایي چې هغه د سحر لږ وخت و که د مازدیګري یا د ماښامي لږ وخت و. اوس موږ سره وخت شته، د دنیا دا ټول ژوند د آخرت په مقابله کې ورځ هم نه دی. نو ولې موږ د دې یوې ورځې د لاسه هغه ژوند تباه کوو چې هغه همیشه دی، او ولې د یوې ورځې د لاسه موږ ابدي ژوند خرابوو، او ولې د یوې ورځې دا ژوند موږ ته داسې ښکاري لکه چې دا پته نه شي چې څه دی. سترګې د رب په اندازه کې کله سړی ځان سره کښېني، په تاسو هم دا حال راغلی او په هر انسان راځي، سړی ځان سره لږ سوچ وکړي او شاته لاړ شي، نو داسې ښکاري لکه پرون چې دی ماشوم او دغه بله ورځ دی ځوان شو، او چې بیا شیشې ته ودرېږي په ویښتو کې سپین لګېدلي بیماریانې راښکاره شي. دغه ژوند پرون دی وایي زه بچی وم ماشوم وم، او دغه زه ځوان شوی وم، دا دی اوس ما سکول ختم کړی، اوس د یونیورسټۍ نه فارغه شوی،
او اوس دا د بوډا شوی اوس بله ورځ ما وی چې سوچ کې چې کله لاړ شي د انسان یا بله ورځ ما وی چې زه واده کوم نن دغه بچي زلمي دي نو ګرځي زامنو له رشته ګوري داسې را ژوند تېر شي د سترګې رب په اندازه کړي تاسو کې د هر سړی سوچ وکړي که نه دا سوچ تاسو له بد دی نه لږ سوچ وکړئ دې کې نږدې وخت کې تا ته به داسې ذهن ته راځي چې پرون زه د خپل مور پلار سره لګیا وم د واده خبره مې کوله ما له واده وکړې ما له دغه وکړې نن دې معلومات کوي چې کور کوړمه خو تاسو ته نه ده معلومه چې د خپل بچي له پکې رشته وکړو دغه ژوند دی دغه قصه بیا لږ چې که دی وخوځي د عمر ولا الله ورکړو بیا به د نوسو کیسې او بله او بله ټول هر څه چې سوچ وکړي سړی یو ګنټه په دنیا کې موږ ته دا ګنټه ښکاري او ورځ ښکاري نو په آخرت کې به دا څه ښکاري تاسو سوچ وکړئ نو مه خرابوئ هغه همیشه ژوند په بدله د دې ژوند کې چې هغه څه وخت دپاره دی که په دې ژوند کې ما ورته لږ په عذاب هم شو نو دا دومره د نقصان خبره نه ده خو د نقصان خبره دا ده چې هغه لوی ژوند هغه د انسان خراب شي الله دې موږ باندې رحم وکړي ویسألونک عن الجبال او تپوس کوي دوی تانا په باره د غرونو کې فقل نو ته ووایه ينسفها ربي نسفا وبالوزي دي لر رب زما بالوزولو سرا تپوس کی دوی تانا پا بارد غرونو کی چه دی غرونو بسکی الله بے والوزي دا دا قریشو سکسان راگلیو او دا تپوسی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکڑو امام طبری دا روایت راوڑے وی دا دی غٹ غٹ غرونو بسکی گی تی جو قیامت رازی د ثقیف قبیلې څه کسان راغلي او هغوی دا وویل دا غټ غټ غرونه دا طایف کې چې دي چې موږ یې په منځ کې اوسېږو دا به چېرته ځي چې قیامت به راځي او داسې به کېږي او دغه به کېږي او دا سوالونه ټول د هغوی دا استهزا او مسخره یې کوله دا نه چې ځان یې پوه کړو استهزا یې کوله چې د دې لوی مخلوق سره به څه کېږي الله یې جواب ورکړو چې دا به الله والوزي دا به زره زره شي او دا ځمکه به داسې هواره شي چې دې کې به داسې نه وي چې دا لوړه ده او دا جواره ده را به شي انشاءالله تاسو به ځای په ځای واورئ خصوصا په دې اخرنیو سپارو کې دا خبره ډېره الله کړې واذا الجبال سيرت الله وي دا غرونه به روان کړی شي وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا سورة الواقعه کې الله به داسې والوځي لکه دوړه بعض ځایونو کې الله ویلي داسې به والوځولی شي لکه مالوچ چې الوځي مخلوق د الله دی او رب العزت پې قادر دی چې هر څه ورسره کوي قیامت ډېر عجیبه احوال دي او هغه څه به کېږي قیامت راتلو وخت کې چې هغه اوس انسان سوچ وکړي نو سړی وایي چې دا ډېر غټ څه به کېږي او دا به کېږي ځکه چې دنیا ختمېده دا وړه خبره نه ده فیذروها قاعا صفصفا نو پرې بدي دا ځمکه میدان خویه لا ترى فيها عوجا ولا امتا نبینی ته په هغې کې کوږوالی او نه ډېره کوي داسې به الله هواره کړي داسې میدان به دې جوړ کړي که چې په دې کې به لوړه جوړه هغه باندې په یو ګوټي چې ودرېږي بل به راته ښکاري په هغه بل چې ودرېږي نو دغه یو به راته ښکاري يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له په دغه ورځ به دوی رواني په اواز کوونکي پسې نه به یې کوږوالی هغې لره الله اکبر په کوم ورځ چې دا غرونه والوځي الله او دا هر څه درهم برهم شي دا نور او سپوږمۍ او ستوري نو اسرافیل علیه السلام به وي دې خلکو ته آواز وکړي بعضو روایتو کې راځي چې د بیت المقدس ته طرف نه به آواز وکړي چې ای خاورو شوو اډوکو
ای هغه سرمنو چې هغه شلیدلي دي او زره زره شوي، او ای هغه غوښو چې هغه به د ځمکه کې ورکې شوي دي. هلمو الى عرش الرحمن، روان شي د رحمان د عرش طرف ته. نو ټول به د قبرونو نه راپاسي په حکم د الله، لار به د چا نه نه ورانېږي، نه به ترې ګډه وډه کېږي. نو دې مطلب دقه دی چې په دغه ورځ به دوی روان شي په اواز کوونکي پسې، لا عوج له، دې لپاره کوږوالی نشته، لاره به ترې نه کږي، سیده به هغه طرف ته رواني کم طرف چې الله غواړي. قرآن کې ځای په ځای د دې خبره هم شوې ده، یوم تشقق الارض عنهم صراعا، چې راپاسي دا منډې به دا خلک وایي روان وي. یوم یخرجون من الاجداث صراعا، قبرونه به راپاسي منډې به وایي هغه طرف ته کوم طرف چې الله غواړي. خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر، سورة القمر کې به راشي. راپا بسي سترګې به د ذلت نه ډکي، قبرونه به راپاسي منډې به وي لکه مولخان چې یې خواره واره، داسې به دا مخلوق رواني د الله رب العزت طرف ته. وخشعت الأصوات للرحمن، او غلی بشي اوازنا رحمن ذات، فلا تسمع الا همسا، نو نبا اورتا مگر کشاره. ډیر هیبت تلاس، ډیر یری تلاس بکره غلی، او بدا چې دا ووري چې رحمان په خپل راځي حساب کتاب، او الله په خپل راځي حساب. نو داسې مقام دی او داسې وخت دی چې د خلکو اوازونه به بند شي. وخشعت الاصوات للرحمن، دا په دنیا کې هم داسې کېږي، کله په انسان باندې سخت راشي بس دی بیا خبرې نشي کولی. که خیال هم کړی کله چې غم کې سړی کیني نو دا خلک ټول کم شپ لګي، ټول غلي ناسي خاموش. غم یو اثر یو زوري دی وزني، د غم هغه وزن سړی غلی کي. نو سوچ وکړئ چې دغه به څومره لویه غم وي چې کله الله ته د مخامخ کېدو وخت راشي او د حساب کتاب وخت راشي، او ستا د ژوند ټوله خلاصه دا څه کړي دي څه دي نه دي کړي، به تا ته بیانېږي. او خشعت الاصوات للرحمن، ټول اوازونه به په هغه ورځ هغه غلي شي. فلا تسمع الا همسا، او د همسا دا معنی د کشاره، نور بسنی خود خو د کشاري باوري چې دا خلک خوځي را خوځي، یا د ساه اخیستو د اواز نه، دا چې زړه درزېږي او دا ساه په زوره زوره بیا دي خلک د غم د لاس سره باندې چې کیفیت هم راشي چې ساه په زوره زوره دا به اوري. یا بعض چا ویلي دي که خبرې کوي نو صرف هسې د هغه شونډو هغه خوځېدنې دي هغه به وي بس، نور به اوازونه یې چا نه راوځي. سورة هود کې الله وی یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه، یو داسې ورځ را روانه ده چې په هغه ورځ به څوک خبرې نشي کولی مګر په اجازت د الله. یومئذ لا تنفع الشفاعة، په دغه ورځ به فایده نه ورکوي سفارش. ګوره هسې یو فایده ته ذکر کړم چې د قرآن دا ترجمه څومره لازم ده. الله وی په دغه ورځ به فایده نه ورکوي سفارش، مخکې الا من اذن له الرحمن، مگر هغه چاته چې اجازت ورکړي هغه ته رحمان، ورضي له قولا، او راضي د هغه په وینا. یو سړی د قرآن تلاوت کوي او دې ته راورسېد یومئذ لا تنفع الشفاعة، په دغه ورځ به فایده نه ورکوي سفارش، او تلاوت یې په دې ځای ختم کړو. ته مصروف په ډېر ځای کې معنی هغه شان نه شو کوم چې مراد د الله دی. دغه مطلب دا شو چې د قیامت پر ورځ د سفارش د سره فایده نه ورکوي. دا خبره صحیح ده که غلطه ده؟ غلطه ده. فایده کافر له نه ورکوي، بیا صحیح ده. او دغه ورځ به سفارش فایده نه ورکوي الا
دا هغه چا دپاره سپارش فایده مند دی چې اجازت ورکړي هغه ته رحمان چې او ته سپارش وکړه او کیږي به د هغه چا دپاره چې ورضی له قول او رضا یي د هغه په وینا باندې رحمان. دا نږدې ورځو کې موږ د سپارش شرطونه ذکر کړي. یو ګوره یو شرط هغه د دواړو سره تعلق ساتي چې د دواړو نه به راضي الله. څوک چې سپارش کوي او د چا دپاره چې کوي د دواړو نه به الله راضي. دویم شرط هغه تعلق ساتي د هغه چا سره څوک چې سپارش کوي چې دته اجازت د الله میلاو شي. دا دوه شرطونه شو، اجازت د الله او رضا د الله. چې دا پکې نه وي سپارشونه څوک نشي کولی. چې اجازت الله نه یې کړی څوک ړقېدی نشي، خبرې څوک نشي کولی، پاتې له سپارش شو. څنګه به یو سړی د الله په در کې خبره کوي د سپارش او الله ولې اجازت نه دی ورکړی؟ که پیغمبران دي که ملائک دي که ګډ خلک دي. او بیا دې ته سوچ کوو نو د هغه چا په باره کې به سپارش څنګه وشي چې هغه الله ترې ناراضه دی، د الله دشمن دی او الله نه راضي کېږي مګر د موحدینو نه چې عقیدې د توحید. نو بیا دوی دپاره سپارش د څه کېږي چې الله ترې راضي دی. مطلب دا دی عقیدې د توحید ده خو مجرم دی، ګناهونه یې کړي، نافرمانیان یې کړي دي. نو د دپاره چې د سپارش وشي دا د ده په دغه ګناهونو کې چې هغه د شرک نه او د کفر نه واړه ګناهونه دي، هغې کې به سپارش کېږي. دې باره کې خبره مخکې شوې او دا خبره دلته به دې ذکر شو چې د مشرکانو ته دا خبره رایاده کړي. که تاسو دا وایئ چې زمونږ باباګان دي او زمونږ بوتان دي او زمونږ پلانې دي او زمونږ علانې دي، نو دا ټولې پالتو خبرې دي. دې چې په ورځ سپارش هغه ټول د هغې اختیار د الله په لاس کې دی. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم، پوهیږي الله په هغه څه چې مخکې د دوی نه دي او هغه چې وروستو د دوی نه دي. ولا یحیطون به علما، او نشي راګیرولی دوی الله لره په علم کې. دا څومره مخلوق چې به الله ته ودرېږي د قیامت په ورځ کنه، الله وایي د دوی مخکې څه دي دوی شاته څه دي ټول ما ته معلوم دي. شاته دنیا کې څه پرېښودي دي، مخکې څه لېږلي دي آخرت دپاره، ټول علم د الله سره دی. هر چې دا مخلوق دی نو دوی الله لره په علم کې نشي راګیرولی. یعنی مخلوق سره د الله په باره کې ټول علم نشتی. څه نه څه علم د دوی سره د الله په باره کې دی. د الله داسې شان دی چې څوک یې په خپل علم کې نشي راګیرولی. دا مونږ چې څه وایو که نه د الله په باره کې، او کیدای شي یو سړی دې سوچ کې لاړ شي چې څومره ډېرې خبرې د الله په باره کې وشوه، څومره عجیبه او څومره ښه. نو دا یاد ساته چې دا ساس کې لکه د دریاب په مقابله کې، یو ساس کې د دریاب په مقابله کې د الله رب العزت لره به څوک راګیر کړي په علم کې. وعنت الوجوه للحي القیوم، او جذبی مخونه تل ژوندي ذات ته القیوم چې نظام چلوونکی دی. په هغه ورځ به ټول مخونه عاجزوي د الله په مخ کې. یو هسې د خوشحالۍ خبره ده، امیدونه ورسره د انسان پیدا شي. د آیت ته وګوره، د 108 نمبر آیت چې دی وخشعت الاصوات، قرآن ویل خو درې وخشعت الاصوات للرحمن. بیا د 109 آیت ته وګوره الا من اذن له الرحمن. په دواړو ځایونو کې د الله نوم چې کوم ذکر کېږي الرحمن ذکر کېږي، حالانکه خبره د قیامت روانه ده. نو داسې الله نه دي ویلي چې په دغه ورځ به اوازونه غلي شي جبار ذات ته، قهار ذات ته، او په دغه ورځ سپارش به نه کېږي مګر چې اجازت وله ورکړي قهار ذات، جبار ذات، زورور ذات دی نو رحمان یې ویلی دی. نو امید دی انشاءالله چې دغه رحمان ذات به په هغه ورځ په موږ باندې خپل خاص رحم کوي. او دې کې
لکه اسې ګوره الله د خپل نوم نه یوځي کېږي دې کې ډېر حکمتونه نو دلته چې د الرحمن الرحمن ویلي دي که نه نو انشاءالله په هغه ورځ خو شرط د هغې دپاره دا دی چې عقیده کې کیسه نه چلېږي خو چې عقیده دي د توحید او په دې باندې مړ شو نو د رحمان نه بیا زموږ ډېر امیدونه دي او مور په بچي دومره نه ده مینه څومره چې رب په بنده باندې مین دی نو که چېرته زموږ د حساب کتاب زموږ د مور پلار ته حواله شي چې ته د بچي سره حساب وکړه نو هغه به موږ سره څنګه حساب کوي د رحم معامله به کوي که مور پلار ته زموږ حساب حواله شو نو هغوی به موږ سره د رحم معامله کوي نو بیا د هغه رب په باره کې څه وایي چې هغه په موږ باندې د مور پلار نه زیات مهم دی خو دومره ده چې انسان خپل کوشش کوي نور که مونږ ځان خاورې کړو د الله په عبادت کې بیا هم د الله حق ادا نه کړو خو سړی بیا هم دی کې هغه کوشش کې کوي که نه نو رب العزت بیا دغه ګناهونه او د کوتاهیانې دا ورته معاف کړي الله دې به موږ رحم وکړي نو په هغه ورځ به مخونه عجزه وي هغه ذات ته چې هغه تل ژوندی دی او القیوم نظام چلوونکی دی وجوه یومئذ خاشع بیا خاص کر مخونه بیا د مشرکانو د مجرمانو به ذلیله وي یو ګوره عجزه یو ذلیله یو انسان باندې سخته راشي که نه او ګبراهټ د لاسه دی مخې سترګې کته کړي او غلی غلی ولاړې او عاجزي پرې راغلي د قیامت ته سختې د دې اثر په مؤمنانو باندې هم دی په دې شکل کې ګبراهټ خو به ټولو سره هر انسان به نفسي نفسي نه وایي چې انبیا نفسي نفسي وایي عام خلک څه دي خو ورسره دا زیاته که چې د مجرمانو او د کافرانو مشرکانو د الله د دشمنانو په مخونو به ذلت پروت وي ځکه الله وایي سورة الغاشیه کې به راشي وجوه یومئذ خاشعه بعض مخونه به په دغه ورځ ذلیله وي سورة عبس کې به راشي ووجوه یومئذ علیها غبره په دغه ورځ به په مخونو باندې دوړه پرته وي په بل ځای کې الله وایي بعض مخونه به تور شي دا مخونه چې تورېږي دا د هغه مجرمانو دي چې جهنمي ځای دی الله دې ته موږ وساتي وقد خاب من حمل ظلما او یقینا ناامید دی هغه څوک چې اوچتې کو په ځان باندې ظلم چې قیامت پر ورځ د الله مخې له راغی او بوج د ظلم یې را په شا کړی دی د الله مخې له راغی په دې کې هر قسم ظلم د الله راغی ومن يعمل من الصالحات او چا چې عمل وکړو نیک وهو مؤمن او دی مؤمني مؤمن یو سړی وایي چې عمل نیک کوي خو مؤمن وایي که نه کله ګوره سړی عمل په طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم وکړي خو عقیده د توحید نه نو دی مؤمن دی نه دی مؤمن نو چا چې عمل نیک وکړو شرط دا دی چې دی مؤمني بله فایده به کوم راووته یو سړی سور کافر دی او ښه کارونه کوي هېڅ فایده نشته ولې ځکه چې دنیا کې داسې کافران هم ښه ډېر دي چې ډېر ښه کارونه کوي خو هلته د هغوی د ایمان نشته چې الله دی آخرت دی الله ته مخامخ کېده دي قرآن دی پیغمبر نو چا چې عمل وکړو نیک او دی مؤمني فلا يخاف ظلما ولا هضما نو نه به یېرېږي د زیاتي نه او نه د کمي نه الله رب العزت به ورسره نه زیاتی کوي او نه به کمی کوي څه چې دي هغه به وي بلکې احسان به ورسره کوي بعض علما ویلي دي وی الظلم او الهضم دوه ټکي دي ظلما او هضما وی دې کې فرق دا دی ظلم دې ته وایي چې د چا حق وخوري ټول او هضم په عربۍ کې دې ته وایي چې د چا د حق باز برخه وخوري نو په هغه ورځ نه ظلم شته او نه هضم شته معنی ده چې معمولی ذره برابر ظلم به هم په هغه ورځ نه کېږي ان الله
لا يظلم الناس شيئا سورة يونس کې الله جبر چا سره ظلم نکو ولكن الناس انفسهم يظلمون دا خلق ځانونو سره خپل ظلم کوي وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا او دغه شان من را لېږلی دی دا قرآن عربی ژبې والا قیامت پسې د دې خبره وکړه نو یو وجه دا ده که غواړې چې د قیامت د سختو نه بچ شي نو د هغې لار بیا څه ده د قرآن مضبوط رانیوه یا دې طرف ته اشاره ده چې د قیامت په ورځ څوک د الله په مخ کې عذر نشي بیانولی ځکه چې الله حجت قایم کړی دی څنګه قرآن را لېږلی دی بیا قرآن دی عربۍ ژبه کې واضحه ژبه کې چې هر سړی به پوهېږي دا قرآن ګوره په دې ژبو کې د عربۍ دا ژبه دي سره چې په دې باندې هر سړی پوهېدی شي لږ محنت وکړه سړی به پوهېږي بعض ټکو باندې سړی سي پوهېږي که ترجمې کړي وي تفسیر کړي اوس که دا په بله ژبه کې وی څومره به ګرانه وي دا نورې ژبې سړی کله واوري که نه سبحان الله د عربۍ دا یو ژبه ده چې دا که بلکل چاله عربي نه ورځي خو دی بیا هم داسې ښکاري لکه دی چې ورسره اشنا وي دا نورې ژبې ډېرې سختې ژبې دي الله قرآن را لېږلی دی هم په عربۍ ژبه کې وصرفنا فيه من الوعید او قسمه قسم بیان کړي دي موږ په دې کې عذابونه لعلهم یتقون د دې دپاره چې دوی کې تقوا راشي او یحدث لهم ذکرا یا پیدا کړي دوی لره یاداشت قرآن الله را لېږلی دی یو خو قرآن را لېږلی دی بیا را لېږلی دی په عربۍ ژبه کې نو بیا قسمه قسم عذابونه او یره پکې بیان کړې ده ولې چې دې خلکو کې تقوا پیدا شي او یا کیدی شي چې څه نصیحت څه یاداشت ورته راشي د دې لپاره الله رب العزت په قرآن کې دلته خو وعید بیان کړی دی چې عذابونه الله رب العزت په دې قرآن کې عذابونه بیان کړي دي نو نعمتونه بیان کړي دي ترغیب هم ورکړی ترهیب هم ورکړی یره هم ورکړی د تیزی هم ورکړی په دې کې زیر هم شتي په دې کې یره هم شتي دا ټول دې دپاره چې سبا د قیامت په ورځ د الله په مخ کې څوک څه ونه وایي چې یا ما ته خبره نه ور رسېدلې یا زه چا یرولی نه وم یا چا ماله تیزي نه ور راکړې یا چا ما ته امید نه و ښوولی نه په دې کې یو خبره هم د قیامت په ورځ هغه قابل قبول نه ده فتعالى الله الملك الحق نو اوچت الله چې باچا حق دی چې د قیامت په ورځ ټوله باچایي د هغه ده او ټول مخلوق به د هغه به مخکې عاجزوي او بیا دا قرآن را لېږلی دی او دا احسان یې کړی دی نو اوچت دی هغه باچا چې هغه حق باچا دی هغه باچا چې د هغه باچایي حق ده د هغه بندګي کول حق دی ولا تعجل بالقرآن او تادي مكوى بقرآن سرا من قبل أن يقضى إليك وحي مخکې د دې نه چې پوره کړی شي تا ته وحي د هغې وقل رب زدني علما او وایه ربه زما زیات کما لر علم په منځ کې پکې دا خبره راغله د قرآن خبره وکړه چې الله قرآن را لېږلی دی په عربۍ ژبه کې قسمه قسم عذابونه او یرې پکې بیان شوي نو اوس دلته منځ کې دا وویې چې ته تعدي مه کوه د رسول صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې کله به وحي راله او جبریل علیه السلام به وحي هغه ته بیانوله نو جبریل علیه السلام به لګیا او رسول وسلم به ورسره لګیا یو ځای د هغه سره به لګیا او یره دا وه چې ما نه هېر دی شي الله ورته تعدي مه کوه من قبل ان يقضى الیک وحي چې وحي د قرآن د هغې بیان ختم شوی نه نو ته تعدي مه کوه ته لږ صبر کوه سورة القیامه کې به راشي الله ورته وایي فاذا قرأناه فاتبع قرآنه
کله چې جبریل ستا په مخ کې قرآن لولي که نه نو ته په هغې پسې بیا لوله د هغه سره یو ځای مه لوله نو دلته به جبریل علیه السلام لګي او دلته به رسول صلی الله علیه وسلم چې دی ورسره شونډې خوځولې الله ورله تسلي ورکړه چې ان علینا جمعه وقرآنه ته غم مه کوه د دې قرآن ستا په سینه کې جمع کول دا زموږ کار دی نو دې ځای کې یو تربیت وشو او موږ ټولو ته دا ادب وښوی شو چې علم به څنګه زده کړې د استاد سره به یو ځای نه یې لګیا بلکې د استاد خبرې ته به غوږ کېدې اول د ده خبره پوره واوره د هغې نه بعد بیا خپله خبره کوه بعض کسان داسې چې هغه چاله نمبر هغه نه ورکوي ته به خبره کوې ستا د خبرې په منځ کې به دی خبره کوي او دا ادب عام هم یې زده کوي ګورې ښه عام دا ادب یې زده کوي هسې هم چې مجلس کې ناست که نه چې څوک خبره کوي ته منځ کې هسې مه رادانګه ډېره لویه بې ادبي ده زه خو دې ته لویه بې ادبي وایم الا دا ضرورت راغی خبرې ته یا هغه تپوس وکړو خو پرېږده چې دا سړی خپله خبره ختمه کړي بیا د هغې نه بعد ته خبره وکړه ها اوس که د خبرو مشینې خبره یې نه ختمېږي یو نیم داسې کړله که ته ورته کېناستې سهار کېږي نو بیا هغې کې که سړی منځ کې راودانګي دې دپاره چې لږ اوس مخنیوی وکړي د دې سیلاب او د دې طوفان کوم چې راغلی دی نو هغه څه خبره نه ده خو عامو حالاتو کې ادب د مجلس دا دی چې یو سړی خبره کوي نو بل به پکې نه رادانګي رې چې هغه خپله خبره پوره کړي بیا ته خبره کوه یو نیم خبرې ته دې نه پرېږده او دا ټکی به ووایي ستا په خوله خبره ده خو هغه نو چې زما په خوله خبره ده خو ته غلی شه که نه زر به دا وزر اول بیان نو دلته به دی وچیړي نو چې هغه بل هلته خبره شروع کړي دی ورته بېادبي دي ما بېده په خوله خبره ده خو هغه بېادبي دی څه شي ما بېادبیانو خو تا بیخ دې ونه وویستو او اوس وایي بېادبي ما د ده په خوله خبره چې چا په خوله خبره یې سړی بیا لږ صبر وکړي خبره مې دا کولی چې دا عام ادب هم دی او د علم د زده کړې ادب هم دا دی چې د استاذ خبره اول واوره بیا د هغې نه بعد که ته خبره به دویم پیر کې وي که که ته څه تپوس کې وي که خو د هغه د خبرو په منځ کې نه وقل رب زدني علما الله اکبر دعا یې ورته وکړه زدني رب زدني علم او ای پیغمبر همیشه دا سوال کو چې الله زما علم ډېر که د دین یو څو مسلې اولنۍ هیڅ شی داسې نشته د علم نه علاوه چې الله پیغمبر ته ویلي چې ته وایې چې یا الله دا شی ماله ډېر راکړه یو شی هم داسې نشته صرف د علم مبارک کې راغلی دلیل دی چې علم لویه خزانه ده څومره ډېرېږي ته الله ته نږدې کېږي او د هغه چا دپاره چې په علم عمل کوي دویمه خبره دلیل دی په دې باندې چې پیغمبر سره کامل علم نه و پورا علم صرف د الله سره دی څه نه څه علم الله پیغمبرانو له ورکړی چې هغه د امتیانو د علم نه ډېر زیات دی خو د الله د علم په مقابله کې هغه ډېر لږ علم دی که چېرته علم پوره وی نو بیا د دعا څه مطلب شو خو د دعا مطلب څه شو چې علم پوره نه دی نو یا الله ته زما د علم ښه ډېر کا نو دا دعا تاسو هم غواړئ ربي زدني علما یو حدیث کې راځي امام ابن ماجه راوړی امام ترمذي ډېره قیمتي دعا ده یاد یې کوي ابو هريره رضی الله عنه وی رسول وسلم به دا دعا غوښته اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال یا الله ماته فایده راکړه د هغه څه نه چې تا ماته ښوولي دي علم هغه دی چې تا ته فایده میلاو شي او یا الله ماته هغه څه وښایه چې ما له فایده راکوي او یا الله زما دا علم ډېر که او د الله شکر دی په هر حال نو په دې پسې قصه راوړي د آدم علیه السلام سوال زړه ته دا راځي چې د آدم علیه السلام د قصې دلته سوی به وه خبره خو زموږ د پیغمبر سره روانه وه که نه چې ته تعدي مه کوه صبر کوه او دا دعا ډېره غواړه آدم علیه السلام قصه سره کوي اشاره دې طرف ته ده چې دا خبره داسې هېره نه کړي لکه څنګه چې آدم علیه السلام هغه خبره هېره کړې وه او ونې ته نږدې شوی و نو بیا پې تکلیفونه رالو ولقد عهدنا الى آدم او یقینا حکم کړی و موږ آدم علیه السلام ته
من قبل مخکې د دینه فنسی نو پرېښودو حکم یا هیر شو تی ولم نجد له عزما او نو موندلی من هغه لره صبر صبر یې بیا نه و کړی چې ابلیس ورته کومه وسوسه ور واچوله پای کې وښویو زه د اول نه یو مسله تاسو ته واضح کوم د هغې سره ډېر اشکالات ختمېږي آدم علیه السلام نه خطا شوې وه او سهوه شوی او ابلیس هغه ته وسوسه ور اچوله دا خبره د الله ده زموږ خبره نه ده زړه ته د اشکال د ډېرو خلکو راځي او زموږ په ملک کې خو اکثر دا مولیان فارغه ناسي که نه چې مناظرې او تر اوځکه د مور پیدا سکلي او تر اوځکه د پلار نه پیدا وړې وړې خبرې به هغه واضح وي خو بس یو کار روان دی زنده‌باد مرده‌باد او چغې چې موږ نه یو وایي نو به موږ باندې وخت هغه نه پاس کېږي د دې نه یو تجارت جوړ کړی یعنې دا وړه خبره ده او دوی چې دوی وایي چې د انبیاو نه آدم علیه السلام نه ګناه شوي بل وایي نه دا داسې او بل وایي دا داسې لنډه خبره ده د آدم علیه السلام سهو شوی او خطاطي شوي دا خبره څوک کوي عرش والا کوي اچھا چې آدم علیه السلام پیدا کړی د هغه یې کوي دلته وایي آدم علیه السلام ته موږ حکم کړی لوظ ورسره موږ کړی خو د هغه نه خبره یېره شو دا الله وایي یعنې هغه حکم یې سر ته ونه ورسوي اوس زړه ته دا راځي چې هغه خو اولنی نبي و د هغه نه څنګه خبره داسې یېره شوه جواب دا دی چې دغه ټیم کې له هغه ته نبوت نه و میلاو شوی دا به زه په دې قصه کې دلیل ښیم مسله ختمه شوه دویمه د دې نه ښایسته جواب دا به تاسو نه اورېدلی هغه په جنت کې و او جنت داسې ځای دی چې هلته څوک مکلف نه دی عبادتونه نه کوي دنیا هغه ځای دی چې دلته عبادتونه کېږي دارالتکلیف ورته ویلی کېږي انسان مکلف دی دا خو وروسته دنیا ته راکوز شوی دی نو دا قصه هلته نشته چې دا ګناه او دا خو جنت کې دی دا قصه خو بیا په ځمکه باندې ده دا خو دلته دنیا کې ده خبره ختمه شوه که نه مناظرې ته ضرورت شته که وکړو سبا یو مناظره یو طرف ته به یو شي بل طرف ته به بل شي شپږ اووه ګنټې به خچکې جواري وو بیا به یو هم وایي چې فتح مبارک او بل به څه وایي فتح مبارک او هېڅ نتیجه راونه وته او هر یو وایي زمونږ هغه دی او زمونږ هغه تکړه دی هېڅ ضرورت نشته دی کې مناظرې ته آدم علیه السلام سهوه شوی الله وایي خویولی و شیطان ابلیس که سړی وي چې پیغمبر نبي دا څنګه نو موږ وایو په هغه وخت کې هغه ته نبوت نه و میلاو شوی بل هغه دنیا کې خو نه و کوم ځای کې و جنت کې وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ او کله چې موږ وایو ملایکو ته سجده وکړئ آدم علیه السلام ته رب العزت د آدم علیه السلام تذکره وکړه وایي هغه سره موږ یو لوظ کړی یو حکم ورته موږ کړی خو د هغه نه یې هېر شوی نو اوس سوال زړه ته راځي چې دا څه قصه وه جو رب پکې لږ غونته کې تفصیل کوي تا ته هغه قصه رایادوي یا قصه دا وه نو شروع یې د هغه ځای نه وکړه کله چې ملایکو ته حکم وشو چې سجده وکړئ فسجدوا الا ابلیس نو سجده وکړه هغوی سوا د ابلیس نه ابا انکار یې وکړو د مخکې ورځو کې موږ دا تفصیل ذکر کړی چې ابلیس د هغوی سره ډېر وخت پاتې شوی نو ځکه د هغوی په ډله کې شمار شوی دی فقلنا یا آدم نو وی من ای آدم ان هذا عدو لك ولزوجك یقینا دی دشمن ستا دی او د ښځې ستا د ښځې دشمن دی بعض خلک وایي هسې خبره منځته راوړو ټیم به رانه ضایع کړي چې دا ښځه ویل دا ټکی د بې ادبۍ دی نو دې په ځای و بیبي وی پته نه چې دا بیبي د پښتو ټکی دی اردو که نه
احترامونه خو موږ ښځې ته څه وایو ښځه نو دا بې ادبي شوه لکه ته وایې چې پلانی روان و او بیبي ورسره وه هغه ماشاءالله پلانی روان و او ښځه ورسره وه بې ادبه وایي د بس ټکي کاسې موږ غلو کوو ښځه ده نو څه به ورته وایي هسې خلک وایي د زړه زور یې ډېر دی یو دي سړي زړه زور ډېر نو ای آدمه دې دشمن ستا دی او ستا د ښځې دشمن دی چې هغه بیبي حوا ده فلا یخرجنکما من الجنه بس ودی نه باسي تاسو دواړو لره د جنت نه فتشقا نو په تکلیف کې بشي ته ودی نه باسي ولي هلته الله ورته ووایي که دلته هغه تفصیل نشته الله ورته ووایي دې ونې ته به نه نږدې کېږي نو ای آدمه ونې ته ګوره نږدې نشي دا ابلیس ستا دشمن دی دا شیطان ستا دشمن دی او که د دې جنت نه ووتې نو ستړی به شي فتشقا نو ستړی به شي څنګه بس دنیا دا منډې به وایي که نه موږ چې به کېږي دا موږ ستړي نه شو که نه یو ستړي شي سهار شي او ماښام شي یوه قصه ده او ختمیږي نه هغه بس چې اعلان وشي وي الله وبخه پلانی یې مړ دغه چې غلی شي نور غلی کېده پکې نه وي بله فایده نو داسې ونه وي چې تاسو دواړه به ستړي شي ته به ستړی شي دلیل دی چې رزق پیدا کول د دنیا منډې وهل دا د سړو کار دی د ښځو کار نه دی که دا د ښځو کار وی نو بیا به یې داسې ویلی وی چې ته به هم ستړی شي او ښځه به دې هم ستړي شي خو ښځه یې نه ستړي کېږي ولې هغه کور کې ناسته ده ستړي کېږي سړي د دې نه دا فایده راووته چې د ښځو اصل ځای کور دی او که بهر ته راوځي نو هغه ضرورت دی او د هغې شرطونه دي یو ښځه یو ځای کې کار کوي مزدوري کوي د دې لپاره شرطونه دي چې دی به د سړو سره پردو سړو سره ګډون نه راځي فتنه به نه مستقل ځان له ځای زنانه پکې ورسره هېڅ خبره نه الحمدلله دې گنجایش دي په شریعت کې خو نور اصل رزق ګټل او د دنیا منډې وهل دا کار د چا دی د سړو دی یاره که د دې سړو دا جاخي دې راواغسته او د دې ښځو په سر دې کېښودې که نه که دا په یو هفته کې لیونۍ شوي نه وي زما د نوم به بدل کړي عباس راشي وي ښځه او سړی یو شی دی چا ویلي یو شی معمولي مسله ورته په کور کې راشي کله بلډ پریشر خیجي کوزیږي او کله پرې شوګر ولګي او کله معده خرابه شي او د سړي نه که خبر شوې د ده د دې غمونو نه که خبر شوې د دې جاخو نه که خبر شوې د مور پلار غم د بچو غم د ښځې غم د خپلوانو غم مزدوري عزت د بچو ودونه تعلیمونه قرضې مسافري مزدوري یاره زر غمونه نو دا ښځې کله برداشت کولی شي دا خو سړي الله پیدا کړي دي له دې سینې پراخه دي د عقل خاوندان دي سړو کې بعض داسې چې لیوني شي نه یې لیوني شوي پکې بعضو پکې والعیاذ بالله خودکشیانې کړي ځانونه یې وجلي دي چې سړي دا حال دی نو ښځه غریب هغه کمزوری مخلوق هغه به دې سختو ته څه ټینګی شي نو قربان شو د الله د دې خوږو کارونو نه او چې په هر څه کې حکمت دی ورته پته دی چې دا زنانه کمزورې ده نو دغه ذمهواري وله نه ده ورکړې خو بعض راولېږي په زور وله دا ذمهواري ورکوي نه ښځه او سړی یو شی دی إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى یقینا ستا دپاره دا دي چې نه به وږی کېږي په دې کې او نه به لغړېږي په دې جنت کې چې ته یې نو ته به وږی کېږي نه او نه به ستا بدن چې دی هغه بربنډېږي لغړېږي به دا د هغه علماو دلیل دی کوم علما چې ووي دا جنت هماغه جنت و کوم چې په آخرت کې دی دې کې اختلاف دی بعض علما وایي آدم علیه السلام چې کوم جنت ته ننوتی و دا هغه د آخرت هغه نه دی دا ول الله عرضي جوړ کړی
او بل طرف ته علما وایي نه، دا حق جنت دی. نو هغوی سره یو دلیل دا دی، وګورئ الله دوی ته پکې وږی کېږي نه، نو وږی کېږي سړی به کوم جنت کې نه؟ د آخرت په هغه جنت کې. وایي دا حق جنت ته ننوتی. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، او یقینا ته به نه تږی کېږي په دې کې او نه به دې ګرمي کېږي. دا دلالت کوي په دې چې د جنت کوم یو دی؟ د آخرت هغه دی. فوسوس إليه الشيطان، بس وسوسه واچوله هغه ته شیطان. قال وی يا آدم اے آدم هل أدلك على شجرة الخلد، آیا ونخیم تا ته ونه د همیشوالي، وملک لا یبلا، او باچایی چې نه به زړیږي. ستا څه خیال دی چې ستا نیکه ته وسوسې اچولي تا ته به نه راځي؟ ډېر اوچت سړی تا ته وسوسې نه راځي. او وایي که دې ونې ته نږدې شوې نو همیشه به پاتې شي، دې جنت نه به نه وځي، همیشه به ژوندی. دویم ورته دا ووایي چې داسې باچایي به الله درکړي چې هغه به زړېږي نه، او داسې ورته هم ویلي وي د ملایکو کې به شمار شي. او سبحان الله دقه وسوسې اوس موږ ته راځي، که دا کار دې وکړو دنیا به دې داسې، که دا دې وکړو داسې وکړو. ښه چې دیندارۍ ته دې سوچ لاړ شي، نه مزدوري او بچي او رزق او پلانې او ملګری او چکر او دا او دغه او ستا هغه بیماري او ستا هغه دردونه او ستا هغه خوب، بس ټولې دا خبرې به رامخې ته کړي، تا دیندارۍ نه درکړي. فأكلا منها، نو دواړو خوراک وکړو د هغې ونې نه. الله اکبر. سورة الاعراف کې دي چې ده ورته قسم وکړو، زما دې په الله قسم وي چې زه رښتیا وایم. دې خبرې چې دی آدم علیه السلام دوکه کړو، د الله دا نوم یې پکې واغوستو ده. هغه وایي چې مړه د الله نوم ولي نو دواړه ورنږدې شو، د ونې نه خوراک وکړو. فبدت لهما سوآتهما، بس ښکاره شو دواړو ته عورتونه د هغوی. دغه وخته پورې دوی د عورتونه پټ نه ښکارېدو، خو چې څنګه د دې ونې نه خوراک وکړو وښکاره شو. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، او راولګېدو دواړه چې یو ځای کولې په ځان پورې د پاڼو د جنت نه. زر زرې پاڼې را شو کولې او په دې بدن یې لګولې. نو دې کې دوه خبرې، ابلیس کوری په دې سخت خوشحالېږي چې عورتونه ښکاره شي. پرېوتم ذهن ته خبره، ابلیس په څه خوشحالېږي؟ چې عورتونه ښکاره شي. څومره چې د لباس بې حیا و، که نارینه دی او که هغه زنانه ده، نو دومره ابلیس تا نه خوشحاله دی. او څومره چې ستا لباس د حیا او د عزت او درونو، دومره ابلیس تا نه خفه دی. استاد څه مرضي ده؟ یا به رحمان راضي کې یا به شیطان راضي کې. یا به رحمان ناراضه کېږي یا به شیطان ناراضه کېږي، او اختیار ستا دی. ځکه دا حالات زموږ داسې روان دي، دغه طرف ته هغه حیا، هغه عزت، هغه درون لباس تقریبا په ختمېدو دی. بلکې داسې سبحان الله داسې حالات دي که نه چې درون لباس چې اچولی د حیا او د عزت دی، په دې خلکو کې ناشنا ښکاري. په کار څه وه چې دا بې حیا چې دی په موږ کې څه وی ناشنا وي. نه هغه بې حیا اشنا شوي دي، خو که څوک پکې داسې حیادار وي نو هغه پسې به سترګې راوځي. ولې ځکه چې هغه تقریبا هغه خبره ختمه شوې ده. نو که چېرته داسې دانه نیمه پکې وي نو تعجب وکړو چې د دې جامو ته وګوره، او د دې خبرو ته، او د دې درون خوی ته، او د دې سړیتوب ته. یعنې دې ټیک ټاک او دې فیسبوک او دې قصو څه پرېښې نه دي. بوډاګان سپینګیري به پکې وي نو په ټیک ټاکو کې به ګډي، او زنانه او نارینه او زاړه او نوي او
ټول د میډیا ته راوتي دي. نه الله دې زموږ په حال رحم وکړي، الله دې زموږ نه بېحیایي ختمه کړي، الله دې په موږ کې حیا راولي او اوچت خویونه دې الله په موږ کې راولي. وعصى آدم ربه فغوى، او خلاف کو آدم علیہ السلام د خپل رب نو ژوند یې ګډوډ شو. خلاف یې وکړو کنه، دا څوک وایي؟ الله وایي خلاف یې کړی و کنه، الله ورته ولې ته ونه نږدې کېږي؟ نږدې شو. کثرت سوال الله چې دا خو نبي و، نو په هغه کې نبوت دا نه دی میلاو شوی. بل هغه په جنت کې اوس دنیا کې خو نو یو بله خبره چې ما تاسو ته کوله هغه رانه هېره شوه. وایي آدم علیه السلام او بیبي حوا راولګېدو چې دا ونې دا پاڼې را شو کولې او په ځان پورې لګولې. دا دلیل دی په دې باندې چې پرده کول فطرت دی. خیال هم دی دې خبرې ته؟ اجي تاسو خیال کړی هغه ماشوم ته کور کې چې وړوکی ماشوم وي لا په دومره څه پوه نه او چې کله او دسمات یې وکړي غسلخانې ته ورشي او دسمات یې ځي ته ورشي د هغه ځای نه بیا مور ته چغې وایي ماله پرتوګ راوړه، ماله دا راوړه، دغه راوړه. ده ته هم دا خبره معلومه ده چې ځان پټول د حیا او عزت دی. او ډېر به داسې ویني چې هغوی لا په دې خبره پوهه نه دي. ځان پټول فطرت دی. دلته اوس الله آدم علیه السلام ته ویلي چې ته دا پاڼې راوله په ځان یې ولګوه، نه دي ویلي، خو دا فطرت دی، هغه پیدایشي په هغه کې دا خبره پرته ده چې عورت ښکاره کېده دا مناسب نه دي، د دې پټول پکار دي. ثم اجتباه ربه، بیا غوره کو دلره رب دده. دا هغه دلیل دی چې ما تاسو ته ښو چې نبوت ورته وروسته میلاو شوی. بیا غوره کو آدم علیه السلام رب د هغه څنګه یې غوره کو؟ د نبوت دپاره یې غوره کو. فتاب علیه وهده، نو مهرباني وکړه په هغه او ښودنه یې ورته وکړه. مهرباني پې څه وکړه؟ توبه یې وله قبوله کړه، خطا یې ورته معاف کړه. سبا به انشاءالله شروع کوو د 130 آیت نه. خو چې ستاسو ذهن کې وي چې خبره همدقه د آدم علیه السلام روانه ده. الله رب العزت دې زموږ په ځوانانو، په زنانو، په مشرانو کشرانو دې الله رحم وکړي. الله دې موږ د بې حیایۍ نه، د ظلم او د زیاتي نه او د هر حرام کار او وینا نه دې الله موږ وساتي. او څوک چې زموږ ځوانان، زموږ ماشومانان، زموږ زنانه ګډوډ کول غواړي او بېلارې کول غواړي، نو الله دې هغه د عبرت نښه وګرځي په دنیا او په آخرت کې. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.